هاغه انسان بدل کامیاب وي سوچ د مور پلان خدمت په مینه کړي نا د مور د پخو لاندې جنت وای که جنت غواړي د مور وکړه خدمتونه د دې خسته مصرو شاعر د ډیر محترم رور خالد مسافر د دای کلی اوسیدونکی فرمایش کون کی ورونه دي زین الدین حبیب جان او روز محمد اواز دې د اول خان وفادار هاغه انسان بدل کامیاب وي سوچ د مور پلان خدمت په مینه کړي نا د مور د پخو لاندې جنت وای که جنت غواړي د مور وکړه خدمتونه دا مور د پخو لاندې جنت که جنت غواړي د مور وکړه خدمتونه دا نصیحت خوږې مصري دی وایي درته لیکلي دي خالد په مینه مینه دا نصیحت خوږې مصري دی درته لیکلي دي خالد په مینه مینه مور د مینې نه د زار شمایي ستا په لیدو مې زړه نه لري شي غمونه مور د مینې نه د زار شمه ستا په لیدو مې زړه نه لري شي غمونه خدای دې ژوندی لاره مور جانې وایي تا چې دعا کړې زه به هر ځای کامیاب ومه خدای دې ژوندی لاره مور جانې تا چې دعا کړې زه به هر ځای کامیاب ومه مور پتا مې چې نظر شي وایي غمونه ټول په خوشحالو مې بدل شي نه مور پتا مې چې نظر شي غمونه ټول په خوشحالو مې بدل شي نه مور که اوسم بل وطن کې وایي خو ستا یادونه مې مدام په زړه کې وي نه خالد اوسېږم بل وطن کې مور دعا کړه چې په خیر درشم وطن ته دا دی کلی نه قربان شمایي چې ګران پلار جان مې پکې شپې سبا کوي نه دا دی کلی نه قربان شمایي
چې ګران پلار جان مې پکې شپې سبا کوي نه زه مسافر په بل وطن یمه په زړه مې اوري مورې ستا مجلسونه په تکلیفو دې یم لوی کړی مورې ستا حق به زه اوس څنګه ادا کړمه مورې چې ته که ته راته ژوندی وې د ژوندون کې به زه ډېر خوشحاله ومه خالد ته داسې دعا وکړه چې درشم کور ته کړم د خپل پښې او لاسونه خالد ته که داسې دعا وکړه درشم کور تکړم د خپل پښې او لاسونه